احادیث مبارکو کې راځي کله چې یو سړی ده او هغه په خپل کور کې مار ویني، مار او بالخصوص سپین مار ویني، نو فتحرج علیه ثلاثا، روایاتو کې راځي چې دته 3 ځلې ووایه ګورې او 3 ځلې خبردار که چې زه د کور نه زه د دې کور نه لاړ شه ووځه، نو علما کرام فرمایي که دا غایب شو خو بس صحیح خبره ده، به دا پیری او بس لاړو، او که نه د دې 3 ځل نه بعد هم د نه شکل بدل کو او نه ځان غایب کو، نو یقینا چې به یې مړولی شي، او داسې ډارې کې مه مړوه ګورې، دا خو پیری ده. یو صحابي مبارک و، هغه پیری نو شهید کړی و، حضرت حرب رضی الله عنه مبارک هغه پیری نو شهید کړی و، نو به هغه خپل خاندان ورپسې ګرځېدو چې زمونږ صاحب چا شهید کړی د ملګری او زمونږ د خاندان سړی، نو برنه یو هاتفي آواز وکړو پیری نو وی قبر حرب بمکان قفر وليس قرب حرب قبر قبر. عجیبه ژبه ده که نه، مونږ خلک وایي که نه وایي ته خو سم داسې ژبه کوې لکه ده، نو هغه پیری نو ورته د بره نه آواز کولو وی قبر حرب بمکان قفر وليس قرب حرب قبر قبر. نو د حرب رضی الله عنه مبارک یادولو وی د هغه قبر مونږ په داسې بیابان او دشته کې جوړ کړی ده چې وليس قرب حرب قبر قبر، چې د حرب رضی الله عنه مبارک د قبر مبارک سره وګورئ د بل چا قبر نشته، داسې دشتو بیابان ته مو وړی ده او هلته کې مو هغه دفن کړی ده. نو لهذا پیریان او هغه شیطان، دا شیطان د پیریانو د نسل نه ده. نو لهذا الله پاک جل شانه فرمایي چې تاسو ګورئ دا په دوکه کې وانه چوي، او څنګه چې ستاسو مور او پلار جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک او د هغه بیبي هغه څنګه په دوکه کې اچولې وه او د جنت نه راوویستل، نو ګورئ دا مو تاسو دوکه نه کي. انا جعلنا الشیاطین، الله پاک جل جلاله فرمایي بېشکه موږ دا شیطانان دوستان جوړ کړي دي د هغې کسانو دپاره چې هغوی ایمان نه لري. چا کې چې ایمان نه وي نو هغه شیطان دی هغه دوست ده، او مؤمن د الله جل شانه دوست ده، او څوک چا کې چې ایمان نه وي نو د هغوی دپاره هغه شیطانان بې څه دي، هغه دوستان دي. نو خدای پاک جل شانه ما او تا ته دا حکم فرمایلی ده چې ګوره د شیطان نه ګوره ځان ساته. رونه د شیطان نه به څنګه ځان ساتې چې شیطان درته وسوسه واچوي؟ نو قرآن پاک کې الله پاک جل شانه فرمایي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، داسې وایه چې خدای پاکه زه د شیطان د وسوسو نه په تا سره پناه غواړم. او یا احادیث مبارکو کې راځي چې کله شیطان درته وسوسه واچوي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا، او من همزه و نفثه. پیغمبر علیه السلام مبارک داسې الفاظ فرمایلی دي د شیطان نه داسې پناه غواړه، او دا الفاظ وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. دا آیاتونه مبارک وایا نو شیطان د وسوسو نه به محفوظ وي، او که نه وي نو ګوره شیطان خو هر چا ته وسوسه اچوي.